خزر ګوري دا نه چې نفرت ولې نو صبر به مکمه خو مال د سترګې څه چلو که چې دعا وکړه چې ما سترګه خدای پاک جوړه کړي. نبي علیه السلام مبارک یې خرامخ کړه، لاس مبارک یې ولې په سترګه کېښود، واپس یې ورننه کړه او چې لاس یې پراخ کړ وی الله دې جوړ کړه او الله دې نورم ډولې کړه، الله دې جوړ کړه الله دې نورم ډولې کړه. خو چې لاس مبارک یې پراخ کړ هغه قتاده ابن نعمان رضی الله عنه فرمایي وی قسم په خدای که ما ته دا محسوس کېده چې زما سترګه لګېدلې ده یا خوب شوې ده. هغې نه خشته ښکلې نظر پرې لګېده او نه وینه شته او نه زخم شته او نه درد شته او نو محسوس مې نه کړه چې زما سترګه خوب شوې. دا صحابه کرامو هغه بهادري ده چې د احد په جنګ کې هغوی څه کړي. خو د الله د رضا لپاره یو ډېر لوی غټ منافق و عثمان د هغه نوم هر هغې هم جنګ او داسې بهادرۍ سره جنګېږي چې د دنیا کافر یې مردار کړه. دې ګورې کافر هم ډېر مړه نو یو سړی وله راغی چې عثمان تا خو نن ډېره لویه فایده ورسوله او ستا خو د دنیا کافر مړه کړل او الله پاک دې ستا دا جنګ او ستا دا جهاد قبول کړي، تا نه دې الله او رسول خوشحاله شي. دی وی څه دې ووایي؟ وی دعا مې درته وکړه که نه؟ وی نه زه خو د الله او د رسول دپاره جنګ نه کوم. نو څه دپاره جنګ کوې؟ وی دا خو مې قوم دی نو قوم یوازې نه شم پرېښود. ګوره د ده نیت د الله د رسول دپاره. صحابي لاړ نبي علیه السلام ته، بل صحابي هغه نه بل وی سید نن خو موږ ته عثمان دونه فایده راکړه چې دونه فایده موږ ته چا نه راکړه. وی چا؟ وی هغه مخامخ نه دی. وی ولې؟ وی د دنیا کافر یې مردار کړل، دوه مخې دي توره ورسره ده، یو خوا بل خوا یې یو کافرو میانځ کې ورنولي. وی دغه مخامخ وی هو من اهل النار دا دوزخي دی. ګوره نبي ته پته نه وه چې دا خبره یې کړې ده. هغوی بل چا ته وی دوزخي دی. دا سړی وایي چې دا سید څنګه دوزخي دی؟ وی زما خوله کې لږ غوندې دغه پیدا شو، داسې شک غوندې، شک خو نه خو لږه وسوسه غوندې پیدا شوه چې دا دې خو مجاهد دی. علیه نبي اسلام فرمایي دا دوزخي دی. ګوره هغه د خولې نه بل چا ته خبره وتېده چې قوم دپاره جنګ وی ورپسې شو چې ورګه معلومات دی کوم چې دا څنګه دوزخي دی. وی بیا توره راواخېسته، د تورې هغه چې کوم بوټی دی لاس کې هغې په ځمکه کېښود او د هغې هغه دار هغه اوسپنې د خپلې سینې ته مخامخ کړ او په هغه تورې ځان ورغورځودان یې مردار خودکشي یې وکړه. نو خودکشي ډېره لویه ګناه ده، الله دې مسلمان وساتي. باید سړی وایي بس زه خودکشي کوم او ځان مړ کوم، دا ډېر لوی جرم دی، ډېر لوی جرم دی. خو لا اوس خو دا بل قسمه خودکشۍ شروع دي، ځان هم مړ کړو بل مسلمان هم مړ کړه. خو په خدای دې به وایي د جنت ته ځو. خودکشي چې دې وکړه خودکشي او ځان دې مړ کړو په ژوند تنګ او ځان دې مړ کړو خودکشي دې وکړه. نبي علیه السلام مبارک فرمایي دومره ګناه کېږي لکه اویا مړي چې یې کړي. دا ډېر لوی جرم دی. ځان ولې وژنې؟ الله عبادت او بیا داسې چې ځان هم وژلو بل مسلمان، دا خو بیا ډېر لوی جرم دی. دا خو لږ جرم نه دی، دا خو ډېر لوی جرم. نو ځان یې مړ کړه. هغه صحابي وایي چې راغی نبي علیه السلام لا ودرېد، وایي د الله رسول زما دې قسم په خدای چې د الله رښتونی پیغمبر. ولې؟ وایي هغه چې تا وایي دوزخي دی، وایي زما لکه لږه وسوسه پیدا شوه چې دی مجاهد د جهاد کوي او نبي علیه السلام وایي چې دوزخي دی. وایي هغه صاحب زخمي شو نو خودکشي یې وکړه او ځان یې مړ کړه. نبی علیہ السلام حکم وکړ صحابي ته وی ودرېږه او دغه ځای کې اعلان وکړه چې جنت ته به هغه سړي دي چې کوم کامل او پوره مسلمان دی. ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. کله الله د یو فاجر سړي په لاس باندې د دین خدمت کوي. د دین خدمت واغې خو سړی د الله او د رسول د رضا لپاره نه جنګېده، د قوم او د غنیمت لپاره جنګېده. وګوره کوم خلک چې د الله لپاره جنګېده هغوی د الله څومره مقام ورکوي. کوم سړی چې مړ شو په دا میدان کې خو د الله دپاره نو هغه څومره خدای پاک ذلیله. خپله نبي علیه السلام یې صحابو ته ښیي چې دا سړی جهنمي دی. بهر کې زما وروڼو یو انصاري ښځه ده، الله اکبر، چې پته ورته ولګېده چا ورته ویل چې پلار دې مړ شو راجع انا لله و انا الیه راجعون. نبي علیه السلام څنګه دی؟ وی هغه جوړ دی ټیک دی. را روانه د مدینې منوره خو دا ښځې را منډې وی ځکه پروپیګنډا وشو چې بلا صحابه شهیدان شو. بل سړی مخې ولغی بیبي خاوند دې مړ شو، شهید شو.
انا لله و انا الیه راجعون. الحمدلله دا راته ووایه نبي علیہ السلام څنګه دی؟ وایي هغه ښه دی. چې لږه مخکې راله یو بل سړي ورمنډه کړې، ورته یې بیبي پلار دې هم شهید شو، خاوند دې هم شهید شو، ورور دې هم شهید شو. وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. دا راته ووایه چې د نبي علیہ السلام څه حال دی؟ وی ټیک دی. چې لږه مخکې راله یو بل سړي ورمنډه کړې، بیبي خبرې؟ وی ولې؟ وی پلار دې، خاوند دې، رور دې، زوی دې، څلور واړه شهیدان شو. وی الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. نبی علیہ السلام څنګه دی؟ وی هغه ټیک دی. چې راله وی ما ته نبی علیہ السلام ښایي. صحابه وی راشه پلار دې، وی دا پرېږده وی نبی علیہ السلام راته ښایي. پیغمبر علیہ السلام مبارک له بوته چې وی کتل وی جړل، وی زما د قسم پالې چې ته مې روغ سالم ولیدې، زړه مې باغ باغ شو لکه چې ما ته څه تکلیف وي. خوشحاله شو. دا محبت وجي د ښځو د سړو د مسلمانانو د چا په وینا او د چا په مشوره او د چا په ملګرتیا کې سر قرباني کولو، زوی قرباني کولو، ځان قرباني کول دلې میدان چوکټ ګټه چوکړه په احد کې مسلمان. ولې؟ چې بیا مسلمانان را یو دی شو نو بیا جنګ شروع شو. شهادتونه خو مسلمان ته ورسېدل، بیا جنګ شروع شو. جنګ شروع شو، کافر په مخه تلل وتښتېدل. چې دا وتښتېدل نبي علیہ السلام مبارک مړي ښخ کړل. صحابه ډېر زخمیان دي پکې او یا کسان شهیدان دي پکې. نو قبرونه کنستل ګران وو. نو نبي علیہ السلام خو فرمایل وی دوه کسان او درې کسان به یو قبر کې ښخوم، او په دې خپلو وینو کې او په دې خپلو جامو کې به ښخوم. او که د زیاتي څادر چا سره راوړی نو چې د چا هغه جامې لکې کمزوري په هغې به زیاتي څادر ووړي. نو چې چا ته به تپوس به یې کوو چې چا ته قرآن زیات یاد یې هغه راته ښایي. وی صاحب دلته قرآن زیات یاد دی، ابې لحد کې قبلې ته مخکې ښوده او بل به ورپسې ښوده. دوه درې کسان یې ښه کړل. حمزه رضی الله عنه هغه خپلې جامې لکې کمزورې وې، وی څادر راوړی چې پرې واچوو. څادر یې پرې اچو نه لنډ و، نو چې سر ته به یې راښکه نو خپې به یې ښکاره کېدې، او چې خپو ته به یې راښکه سر به یې ښکاره کېده. حالانکې خور ورله دوه څادرې راوړی وې، یو اوږد و یو لنډ دی. نبي علیہ السلام مبارک چې وکتل یو بل شهید و هغه باندې څادر نو. وی دې دوو کې یو هغې له ورکړې. وی صاحب یو اوږد دی بل لنډی دی. وی قرآندازي پکې وکړې. چې قرآندازي پکې وکړه هغه اوږد د هغه بل صحابي ورسېد لنډی دلته پاتې شو. چې سر به یې پټ او خپې ښکاره کېده، چې خپې پټۍ سر ښکاره کېده. وی سر والا پټ کې په خپو والا بروده واچوي. نو حمزه رضی الله عنه سید الشهدا په داسې کفن کې ښخ دی. په خپو یې بروده او سرګړی کړو. فارغ شوه دفن نه. صحابه هم ستړي وو. چا پراپیګنډه وکړه، وی صاحب کافر خو بیا را روان دي. وی څنګه؟ وی ابو سفیان فیصله کړې ده چې داسې کار دي مسلمانان به د خپلو مړو په ښخولو کې وي، راځئ چې پرې ورشو چې بس ختم یې کړو. نبي علیہ السلام فوراً اعلان وکړ، وی شته چې څوک ما سره په دې زخمي حالت کې ملګري شي ورپسې مونږ وځو. وی صاحب تابعدار. بیا صحابه راوځي دا هغه زخمونو د پاسه او د نبي علیہ السلام سره شو، او یو علاقه د هغې پورې ورپسې نبي علیہ السلام راغی. خو چې ابو سفیان پوه چې دا خو راپسې بیا را روان دي، لاړل سره د ملګرو مکې ته وتښتېدل. ګټه څه ته وایي؟ ګټه دې ته وایي چې څوک میدان وګټي، او چې څوک د میدان نه وتښتېدل دې ته بیلات. ګټه دې ته نه وایي چې چا مړي ډېر وکړل، د چا نه مړي ډېر وشو ګڼي دا بیلات دی، دا ګټه نه ده. ګټه دې ته وایي چې میدان چوکټ، میدان چوکټ مسلمان وتښتېد د میدان نه څوک د مکې کافر. نو ښکاره خبره چې فتحه د مسلمان ده او نقصان د کافر دی. البته دومره ده چې د مسلمان د کافر دوچن، کافر یو چن دی او مسلمان د هغه دوچن شهیدان شو. ځکه دا یو ډېر لوی د افسوس جهاد په تاریخ کې دی. او نبي علیہ السلام د دې غر ډېر صفت کوي. احد جبل یحبنا ونحبه. احد داسې غر دی چې د موږ سره مینه ده، د سره مینه ده. او د قیامت پر ورځ به دا غر الله راوالي د جنت په دروازه کې به یې ښخوي. او نبی علیہ السلام فرمایي چې که څوک احد ته لاړی د دې میوه وخورئ، د دې بوټې وچوپئ، که بل شیني نو دا ازغیدار بوټې راوالی په خوله کې کېدی وي چوپئ. نو اوس هم چې حاجات زمان الله عز وجل د احد کې هغې کې دا واړه واړه بوټي د ازغي والا، دا غنې والا، دا نرۍ پاڼې والا هم دا راوالی په دا خوله کې وچوپئ. د نبي علیہ السلام مبارک حدیث مونږ ته د دې جهاد نه یو ډېر لوی سبق میلو شو. یو سبق خو دې دا میلو شو چې ګوره هغه د غونډې صحابه لږ غوندې د پیغمبر علیه السلام مبارک له حکم خلاف ورزي وکړه.
چې هغې ورته مخ ودی او دوی راکوز شو غام په دغه ځای نه جوړ شو حالانکې د هغې غریبانانو اجتهادي غلطي وه قصدن د نبي علیه السلام د حکم خلاف نه دی کړی د هغوی دا سوچ و چې ګنې مونږ ته د جنګ دوران کې دا ویلي چې جنګ تر څو جاري وي نو دلته به یې هغه هغوی ذهن کې راغلل حالانکې د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا دا وه چې بلکل تر زما د وینا پورې به نه رسېږي لږ هغوی هغه خپل سوچ کې خطا شو قصدن د حضور پاک مبارک د حکم خلاف ورزي نه راکړی سوچ کې لږ خطا شو د هغې څومره نقصان شو او یا صحابه شهیدان شو د حضور پاک مبارک غاښ پکې مات شو او مخ مبارک یې شو نن سبا مونږ وایو مونږ په تاوان کې روان یو کافر د لاسه مونږ غذار کړو مونږ څونه غلطی هغې لږه غلطي وکړه څونه تاوان یې وکړو د الله پکې بل حکمت څو نبي علیه السلام یې قصدن زخمي کاوه ولې څوک دا ونه وایي چې دا خدای دی ګورې خدای نه زخمي کېږي الله نه زخمي کېږي الله ته څوک نقصان نشي رسولی او ما سوا د الله نه نبي علیه السلام مبارک خو لوی شخصیت دی د ټولو پیغمبرانو د ټولو رسولانو د ټولو امام دی بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر یو د الله نه مرتبه کمه ده د مخلوق د ټولو سردار لیکن الله ښایي چې ډېر لوی شان مې ورکړی دی هسې نه سبا وروسته څوک عبادت شروع نه کړي څوک ورته خدای ونه وایي لږ غوندې د احد په دې جنګ کې معمولي غوندې تکلیف ورسره څوک چې دا څوک ونه وایي چې ګریزاب الله دی نه بنده دی ګوره د الله بنده کامل بنده بل پیدا بل پکې دا یو حکمت غټ چې دا به د ډېرو خلکو نه وروستو مړي به کېږي شهیدان به کېږي نو که دا صحابه نه وي شهیدان شوي نو موږ ته به تسلي د کوم ځای نه میلاوي دا دل تسلي شوه چې لکه زما دا ورور د جنګ کې شهید شو د حضرت حمزه نه زیات نیازبین خو نه دی که زما پلار مړ شو د حضرت جابر د پلار نه زیات نیازبین خو نه دی که زه زخمي شم د حضور پاک مبارک نه زیات نیازبین خو نه نو دا به د وروستو شهداو دپاره او د وروستو خلکو دپاره یو عبرت یو تسلي به شي او بل غټه فایده څه ده دا الله ښایي چې جنګ کې کله ګټه ده یو کله ده الحرب سجال کله یو ګټه کله ده بل ګټه نو که وروستو مسلمان نو به کله مړي کېږي کله به د بل نه مړي کېږي نو په دې زمانه کې یا بله زمانه کې د مسلمان نه مړي زیات وشو دې به دا نه وایي چې ګنې الله نه یم مسلمان نه خلق مړه شو زامن مړه شو قوم مړ شو دا به نه وایي چې زه جوړ د الله نه یم خوښه او دا کافر یې خوښ دی نه هغه د احد قصه به ځان ته رامخکې کړي چې ولې صحابه کرام شهیدان شو نبي علیه السلام مبارک احمد شو هغه خدای نور خوښ دا پکې بل حکمت الله دا د دې دپاره او غټ حکمت پکې بل څو قرآن حکیم کې الله فرمایي لیحق الله الحق او بل دا چې الله حق ښکاره کړي او منافق جدا کړي پته ولګېده چې دغه درې سوه منافقین وکړه چې کوم د لارې نه واپس الله منافق او مسلمان جدا کړ او بل لیتخذ منکم الشهداء چې الله تعالی پکې بعضې کسان د شهادت مرتبې ته مرسئ کړ شهداو له ډېره لویه مرتبه ده نو چې کم از کم د شهداو په سر کې د پیغمبر هم ملګري خو ودرېږي که دا پکې یو بل حکمت غټ څیز لوی څیز چې هغه ظاهري کم تاوان و په حقیقت کې نو هغه د دغې لږو صحابو هغه خپل سوچ کې خطایي و چې نبي علیه السلام مبارک یې مخ په دې وښولېده هم په قصدن نه لکه سوچ کې خطایي راغله نو د دې وجې زموږ علما لیکي چې موږ به هله د کافر په مقابله کې کامیابېږو چې موږ د نبي علیه السلام او د الله په وینا پوره عمل وکړو که موږ پوره عمل نه کوو کامیابي نشته انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین الله فرمایي که تا کې کامل ایمان راغی مضبوط درست یقین کلک ایمان پخته چې څه ته وایي نو انشاءالله چې ستا نه سپر طاقت بل نشي خو که ته ستا ښځه او ستا لور پتلون کې هم ګرځي سر هم کوله وي نیم بربنډ هم ګرځي نو یقین مه مونه په خدای پاک کامیابي لري زمونږ په دې کافر چې دا لګیا دي په مونږ حملې کوي مونږ به لږ وګورو که نه چې مونږ د خپل ځان هم سیسلا وکړه که نه د دوو کسو چې جګړه شي له ما د بچي او د بل د بچي جنګ شي هوښیار سړی دا دی چې پردي بچي وي که خپل بچي وي خپل وي پردی نه وي دا قمقل دی چې پردی وي جنګ د نور هم زیات کړ خپل ووایه چې سبا دی بیا زیاتې نه دی به ویرېږي چې ښه زما په دې جنګ خو د ما د پلار خفه کېږي نو مسلمان د الله خپل بنده دی کافر پردی دی دا ټول د الله بندګان دي خو د مسلمان په نسبت هغه غوندې اغیارو کې دی دا خپل وي او دی بیا هم نه ویښېږي تاسو وینئ که نه په دې اخبارات کې فلسطین ته نه ګورئ فلسطین موږ منو چې فلسطین سره ظلم کېږي
اسرائیل ظلم کوي ظالمان دي، یهودیان د مسلمان دشمن دي، لیکن نن هم د فلسطین ښځو د سر په سر لوپټه کېنه خوله، نن هم د فلسطین جنکو پتلون بدل نه کړ، پرتګې وانه غوښت پتلون کېږي حق وګوره، ظلم کېږي په عراق کې، امریکا ظلم کوي، یهودیان ظلم کوي، بالکل ممکن انتهایی ظلم او زیاتې کېږي. الله د امریکا او یهود سخت نه کړي، لیکن نن هم د عراق خلکو خپل حالت بدل نه کړ. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. ځان به ټیک کړه، نن هغوی پرده بیا خپله نه کړه، نن هغوی بیا د قبرونو طواف پرې نه کړ، نن بیا د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د قبر نه دغې خلکو طواف پرې نه کړ، طواف به د بیت الله نه کوي. دا هغه خپل شان دی د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه، لوی بزرګ تېر شوی دی، لوی شخصیت تېر شوی دی، لوی ولی الله د زمانې تېر شوی دی، لیکن تا د شریعت دا نه و چې ته د هغه د قبر سجدې وکړو، د هغه د قبر نه طواف وکړه، دا جایز دی؟ نن بیا هم هلته هغه بند نه دی، نو الله په دې نه خفه کېږي، الله سزا به نه ورکړي. په مسلمان الله خفه کېږي، خو مسلمان به خپل دا سزا خو هله ورکوي چې دې له خپه یې وښویله، نو خپه ټینګ کړه که نه. او ورونو یاد ساتئ، الله دې رحم وکړي، زموږ په پاکستان هم دا غم را روان، ولې موږ خراب طرف ته روان، فحاشي عریانیت دا په بل طرف روان، هلکانو جینکې بربنډې منډې وه، موبایل هلک سره او جینۍ سره یو بل سره پرې خبرې اترې، فلمونه او سینماګانې او ډشونه او صیبه کیبلې ورته وګورې، حالت کم طرف ته لاړ. نو الله به تا مسلمان نه رانیسي، ما به هم نیسي، تا به هم نیسي، مولا به هم نیسي، بل به هم نیسي، ته هم ورته نصیحت نه کوې. یو لک قوم د بني اسرائیلو فرښتې ته حکم وکړ ورشه ځمکه پرې واړوه، ویې صاحب 80,000 ګناهګار دي، 40,000 خو پکې نیکان دي، ویې په دې 40,000 مخکې واړوه، دې 80 ته نصیحت نه کوي، پوچو سره بیا هغه لامده سولي کوي. دا یو حالت روان دی، بربنډتوب، عریانیت، د الله نه بغاوت، او نوم ورته د څه میلاویږي؟ د روشن خیالی، د روشن خیالي، روښانه خیال، څه چې څوک کوي نو کوي، او چې څوک د دین خبره کوي انتها پسند، او دا دهشتګرد دا خبرو چې په پېښور کې دا څه وشو چې تاسو ټول ناست یې، دا انتهایي ظلم وشو که نه شو؟ څومره ظلم، څومره ظلم وشو، څومره انتهایي ظلم، سړی ویلې نه چې ما ټولې سړی دومره مسلمانان او د دومره لوی لوی خلک او دا محافظین، دا ولې د دومره ظلم شروع شو؟ زیاتې ولې شروع شو؟ دا څوک کوي؟ مسلمان یې کوي، پیسو لپاره یې کوي، لالچ لپاره یې کوي. نو الله پورې په چا ظلم کوي؟ د مسلمان حالت چې بدل شو نو الله بیا خپل انتقام اخلي، او هغې پورې اړي چې د مسلمان بیا خپل حالت ټیک کړی دی، نو الله یې زموږ حالت ټیک کړي. دعا وکړئ چې الله زموږ حالت ټیک کړي. الله مو ټول مسلمان د دنیا په ګوټ ګوټ کې څومره دی، الله دې په دین باندې آباد کړي، الله یې زموږ غیرت واپس کړي، الله دې موږ د بې حیایۍ نه، د بربنډتوب نه، د بې غیرتۍ نه، د ذلت نه په امن کې وساتي. دعا وکړئ نن یهود انخطې دي په مختلفو طریقو لوبې کوي، نو الله ذوالجلال دې د یهودیانو تبعی نصیب کړي. دا ډېر د مسلمان دشمن دی، د نبي علیه السلام د زمانې نه را روان دشمن دی، الله دې هلاک کړي. او څومره کافر دي، اول ورته هدایت دعا کوو، الله دې ټول مسلمانان کړي، او که اسلام یې په قسمت کې دي په خپل قهر دی الله تباه او برباد کړي، د هغې ایجنټان دې الله په خیر خلاص کړي. یا الله چې څومره مجاهدین په مخ د ځمکه دي، الله تعالی د ټولو اتفاق نصیب کړي، ته کامیابي نصیبه کړي. څومره مخالفین دي، د اسلام دشمنان دي، ته هلاک او تباه کړي. بعضې ملګري بیماران دي، مریضان دي، اوس هم یو ورو په دې لار کې سرفراز لاله ماته ولاړ وي، چېره دعا راته وکړې، نو الله دې ټول مریضان جوړ کړي، عالم الله جوړ کړي. یو بل ملګری دی، هغه هم زموږ د ژبې ملګری دی، څه مقصد دې دعا ورته وکړي چې الله تعالی هغه مقصد پوره کړي. څومره ملګري چې وفات شوي دي، الله دې مغفرت نصیب کړي. چاته چې څه قسمه تکالیف دي، پریشانۍ دي، غمونه دي، یا الله د جمعې د دې مبارکې روز د برکت نه او د دې مبارک وخت د برکت نه الله زموږ د ټولو ملګرو پریشانۍ، غمونه په خیر او په خوشحالو باندې بدل